دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو بل طریقه درښیم ماس د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو ویوز زیات کړئ د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو شیر زیات کړئ یعنی په دغه ویب سټ کې تاسو خالي د خپل ټیک ټاک ویډیو لینک ورکړئ نو دغه ویب سټ به اتوماتیک تاسو ویډیو په 15 شپږ ګروپانو کې په خپل شیروي د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو په کومنټ باندې لایکونه زیات کړئ د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو فیورټ زیات کړئ نو دوستانو ډیره خوندوره طریقه ده ما مخته یو بل طریقه هم درخولې و هغه طریقه هم کار کوي دغه طریقه هم کار کوي که چیرته تاسو دغه دواړه طریقې استعمال کړئ نو تاسو په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې د ورځې 1 میلیون ویوز مخستلی شئ نو ډیره خوندوره طریقه ده دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو اول زه راځم په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاصوم تاسو ته خپل ویډیو درښکاره کوم ګوره دغه ویډیو د اوس راځو دغه ویډیو ویوز در زیاتو په کومنټ باندې لایکونه ور زیاتو شیر ور زیاتو او فیورټس ور زیاتو نو دغه رقم ګوره دوستانو اول واره دغه ویډیو په کومنټ باندې لایکونه ور زیاتو ګوره په دې ویډیو باندې فلحال دوه کومنټونه سوي دی مستر خان کړی دا او یو داوود کړی دا اوس دا داوود کوم کومنټ کړی دا اوس راځو زه غواړم چې دغه کومنټ ته په یو ور باندې ډیر لایکونه ورکم ګوره دوستان تاسو کتلی شئ فلحال په دغه کومنټ باندې یو لایک هم نشته نو زه راځم دغه کومنټ ته په یو ور باندې ډیر لایکونه ورکوم د دې لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ هر براوزر وي کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/tiktok.new app دا به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ talim.seo.com/tiktok.new app دا به سمپل تاسو سرچ کړئ کله دوستانو دغه تاسو سرچ کړئ نو دغه اپلیکیشن هم راځي اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډولای شئ او ډایرکټ تاسو په ویب سټ کې کولای شئ نو زه ډایرکټ په ویب سټ کې کوم نو ما په ویزټ ویب سټ باندې کلیک وکړئ کله سم تاسو په ویزټ ویب سټ باندې کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل راځي نو اوس ګور دوستانو په دې کې ډیر اپشنان دي اوس راځم اول په کومنټ باندې لایکونه زیاتوم ګور موږ سره اپشن دي کومنټس هرټس په نامه لاندې نیکسټ بټن ده په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ د ګور انټر ویډیو یو ار ال وس د کوم ویډیو لینک تاسو کاپ کړی وو دغه ویډیو لینک به ورکړي په سرچ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ ګور په دې ویډیو باندې څو کومنټونه سوي دي دوه کومنټونه سوي دي سمپل په دغه کومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ ګور هغه دواړه کومنټونه به تاسو ته راوړي وي دغه داوود څخه کړی په دې یو لایک هم نشته مستر خان څخه کړی دغه په باندې 46 لایک دي زه د داوود کومنټ ته لایک ورکوم لاندې ګور هارت نشان در سره سمپل دغه هارت نشان باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په هارت نشان باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ کومنټ هارت سکسسفلی سند اوس راځو موږ د دغه ویډیو کومنټ ګورو نو زه راځم د سمپل ریفریش کوم نو دا ما ریفریش کوي بیرته د ویډیو ته رالم نو اوس د دې کومنټ ګورم نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې په دغه کومنټ باندې 15 لایکونه راغلي دي نو دغه رقم تاسو دا یو دوه ریفریش کوي تقریبا 15 شپږ لایکونه دغه کومنټ ته په یو ور باندې ورکوي نو دا دوستانو موږ څنګه کولای شو په ټیک ټاک کې په کومنټ باندې لایکونه زیات کو نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته د ویوز طریقه درښیم چې موږ به په ټیک ټاک کې په ویډیو باندې ویوز څنګه زیاتو نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو ویوز دي هغه 115 دي نو راځو زه دغه ویډیو ویوز زیاتوم سمپل به تاسو دغه ویډیو لینک بیا کاپی کړئ کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ سمپل بیا په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/tiktok.new app دا بیا تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ سمپل په گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډولای شئ او ډایرکټ تاسو په ویب سټ کې کولای شئ نو زه بیا ډایرکټ په ویب سټ کوم سمپل ما په ویب سټ باندې کلیک وکړئ نو ګور بیا به تاسو ته دا ویب سټ خلاص نو اوس دا ورځ ویوز زیاتوم ګور د دویم اپشن دی ویوز په دغه ویوز باندې تاسو کلیک وکړئ سمپل هغه کوم ویډیو تاسو ویوز ورکوي دغه ویډیو لینک دلته کې پیسټ کړئ ګور وای فلحال دغه ویډیو ویوز دی 15 دي خالي په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو ګور وای سکسسفل ویوز سنت وس ویوز ګور د موږ ویډیو ته ورکوس ګور فلحال 15 دي زه راځم دا ریفریش کوم ګور یو زور شپږ نیوي سو نو دغه رقم کله دا بیا تاسو ریفریش کړئ نو تقریبا دا 2000 ویوز په یو ور باندې ورکوي نو اوس راځو دوستانو موږ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیو فیورټ زیاتو نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ فلحال دغه ویډیو تقریبا 100 کسانو فیورټس کړی دی نو اوس راځو دغه فیورټ ور زیاتو بیا به سمپل تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ بیا به سمپل تاسو هغه ویب سټ ته راسئ کله تاسو دغه ویب سټ ته راسئ دوستانو ګور په دې کې اخیری اپشن د فیورټس په دغه فیورټس باندې تاسو کلیک وکړئ نو کوم لینک تاسو کاپی کړی هغه لینک به ورکړي په سرچ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ ګور وای دغه یو کس چې دغه ویډیو فیورټس کړی دی سمپل دغه فیورټس اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو دغه اپشن باندې کلیک وکړئ ګور فیورټس سکسسفلی سند نو اوس به سمپل تاسو خپل ویډیو ته راسئ دغه سمپل تاسو ریفریش کړئ کله تاسو دغه یو ریفریش کړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو یو 290 کسانو ګور دلته فیورټس کړه نو اوس دوستانو زه تاسو ته د شیر طریقه درښیم تاسو څنګه کولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو شیرینګ زیات کړئ نو اوس مثال دوستانو دغه ویډیو دلته ګور ماته د شیر اپشن نه راړوي ځکه دا ما خپل ویډیو ده خو بل چاته به راړوي چې دغه ویډیو څو کسانو شیر کړی ده سیم هغه طریقه ده خالي دوستانو تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ دغه ویب سټ ته براسي کله دوستانو دغه ویب سټ تاسو راسي هغه طریقه ده شیر اپشن درکوي په دغه شیر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ هغه ویډیو لینک بدل تاسو پیسټ کړئ په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ لاندې د شیر بټن درکوي په هغه بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو د ویډیو شیرینګ سره هغه به هم
زیات سي. نو دا دوستانو لمغ سره دویمه طریقه موږ څنګه کولای شو په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو ویو زیات کو، د خپل ویډیوګانو په کمنټ باندې لایکونه زیات کو، د خپل ویډیوګانو شیرینګ زیات کو، د خپل ویډیوګانو فیورټ زیات کو. نو کوم چې ویډیو خوښه شوی وي نو ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې چې فائدہ واخلي. نو ملایو په نور خسته ویډیوګانو کې په دواګانو کې میات ساتئ. د خدای په امان.